کته قتل غواړي چې ماته یا زما د کور کې هر یو انسان دی بیمار ته څه مسله ده نو زه به تاسو ته اوس ښیم چې د کپړې په ذریعه د هغه مریض د کپړې په ذریعه به د هغه مرض څنګه معلوموي. د اول به خو به داسې وکړي چې اودس به وکړي په اوداسه کې به کښېني بیا به د دې مریض چې اغوستلی وي او بیا یې وینځلی وي وینځل شوی کمیس به راوالي او په ښي لاس باندې به هغه به مخې ته خور کړي او ښي لاس باندې به د هغې په لویشتو باندې ناپ واخلي چې څومره ناپ دې واغوستو هغه ناپ به ځان سره یاد کړي چې دومره ولیشتې او دومره ګوتې یا دومره انچه دا شو ټیک شو جي تا په انچټۍ به هم اخیستی شو خو بهتره طریقه د لویشتې ده هغه به ذهن کې ونیسي بیا به دا کمیس بیا بیرته راغونډ کړي چې کمیس دې راغونډ کړو نو 11 ځل به درود شریف ووایي 11 ځل د درود شریف ووایي بیا به 3 ځل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا به ووایي او بیا به د هغې نه پس بیا 11 ځل درود شریف وي هر یو درود شریف هغه درود قادریه مې ویلی شي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و عطرته بعدد کل معلوم لک دغه مې ویلی شي مونځ کې چې کوم درود وایو هغه مې ویلی شي دا چې د کله وویل نو بیا به د کمیس باندې دم کړي او د هغې نه پس به بیا هغه کمیس همغه شان خور کړي او بیا به یې ناپ کړي اوس دې سره به 2 فرق راغلي که چېرته دا کمیس کم شوی و د خپل ناپ نه مخکینی ناپ نه یو ګوته نیمه ګوته چې څومره موده کم شوی و نو دا پته ولګېده چې تا ته چې کومه مسله ده هغه روحاني نه ده یعنی جادو جنات اسیب داسې څه نشته نو څه به کوې جسماني بیماري ده صحیح ده ته د قرآن علاج هم کولی شي خو بیا لکه تا ته دا اشاره میلاو شوه چې ته ډاکټر سره خپل رابطه وکړه تا ته جسماني مسله ده که چېرته د کمیس اوږدوالی ستا د مخکیني ناپ نه سیوا شوی و ټیک شو جي نو بیا پوه شه چې دا بیماري چې دا روحاني مسله ده او هغې دپاره بیا لکه روحاني مسایل بیا مختلف دي جادو هم کیدی شي نظر بد هم کیدی شي جنات هم کې د هغې سوری هم کیدی شي نو هغې دپاره به بیا داسې چل وکړئ چې هغې دپاره بیا عاملانو سره خو داسې عاملان دي چې تاسو ته پته لګېږي چې او دا سړی عامل دی دا به دې فیلډ باندې به دې کار باندې پوهېږي نو د هغې سره به رابطه وکړئ او که مثال د چا دوستانو هغه ځای ته رسایي نه وي داسې کسانو سره نه وي نو بیا خپل نوم د خپل د مور نوم او د کمیس اوږدوالی یا لنډوالی مختصر الفاظو کې قصې به راته نه کوئ به دې به رانه نه خفه کېږي ځکه چې زموږ په واتساپ باندې یو حل جوړي زما دا یو واتساپ نمبر ستاسو په سکرین باندې دی مختصر الفاظو کې ولیکئ چې دا نوم دی او د مور نوم دا دی او کمیس لنډ شوی دی نو انشاءالله العزیز څومره زموږ نه کیدی شي ستاسو رهنمایي به زه کومه د هغې علاج به تاسو ته ښیمه د هغې نه علاوه زموږ په چینل باندې د مختلفو روحاني بیماریانو علاج د نظر د جادو د هغه هم شته دی نو تاسو زما په چینل باندې هم کتی شئ او که بیا زما د رهنمایي ضرورت نو انشاءالله العزیز زه به ستاسو پوره په پوره باندې رهنمایي کوم دوستانو د دې الفاظو سره ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان